صحیح ده فایل به زموږ سره اوپن پروت دي صحیح ده ٹھیک شو په دې فایل کې مونږ پرون کار کړی دی اوس په مونږ څه کوو مونږ راغلو کنه دې ته مونږ څه ډیفاین کړو میټیریل اوس به د سیکشن پراپرټي ډیفاین کوو سیکشن پراپرټي مطلب څه دی چې زموږ سره به د کالم څه سیکشن د بیم به څه سیکشن د سلیب به څه سیکشن دا ټول خبرې مونږ څه کوو اوس دې ته ډیفاین کوو وروسته بیا مونږ هغه اساین کوو ښه خامونږ په میټیریل پراپرټي کې راغلو 4000 پی اس آی باندې مونږ چل کړو مونږ دا سیټ اپ کړو ٹھیک ده کنه په سټیل کې مونږ چل کړو 40 ګریډ راغسته و په دې کې زموږ سره څه شي ده مونږ په ماډولس اف الاسټیسيټي باندې خبره نه وکړي او دا اتوماتیک چې دی بیا نه کیږي ښه ټیک شو کنه دا په هغه 9 ورژن کې به دا خبرې چې کنه نه دی ډېر زیات احتیاط پکارو خو دلته کې دا خبره څه کړې ده اوس دا اتوماتیک هر څه شي دا صحیح دي ها پویزن ریشو نه دا رسنه راوځي کنه مونږ چې لیټر سټرین ور لینیر سټرین صحیح ده کنه دا بیا په وضاحت سره ته وګورئ ٹھیک ده ٹھیک شو ښه اوس موږ څه چل کوو ډیفاین ته بلار شو او سیکشن به ډیفاین کوو نو سیکشن موږ څه ډیفاین کوو کالم بیم او سلیب نو سیکشن پراپرټي تر علاوه دلته کې څه لیکل دی فریم سیکشن نو په دې فریم سیکشن کې هم بیم دی هم پکې څه دی کالم دی کنه ها دلته کې براشم دلته کې څه لیکل دی ایډ نیو پراپرټیز ایډ نیو پراپرټي کنکریټ دی کنه ٹھیک شو په کنکریټ می کلیک وکړو بیا ورته وګورئ ایډ نیو پراپرټي دا زموږ څه دی کنکریټ دی نو موږ ریکټینګولر راواغاست اوس د هغې زموږ سره څه کولاو شو وینډو کولاو شو ښه دلته وګوره پراپرټي نیم څه څیز دی لکه بیم دی که کالم دی ښه نو موږ ورته وایو زموږ سره کالم دی څه دی شارټ په ورته ولیکم کالم دی خو سایز به ورسره دلته کې ولیکم چې بیا په سلیکشن کې موږ د صحیح مسله نه نو زه ورته ونه لیکم چې 12 بای 12 کالم دی دا صرف نوم شو وایي سره څه چینج کېږي نو میټیریل به صحیح 4000 پی اس آی به دا مونږ دلته کې سیټ اپ د دې کړی دی نو که مونږ هغه نه کړی نو به چلو دلته کې بیا مسله وه که نه ټیک ده مونږ به دلته کې راتلو دلته هم کېږي که هغه ځای کې نه کړی بیا مونږ دلته کې راتلو 4000 پی اس آی به یې کولاو دا به یې موډیفای کوو او په دې کې دلته کې کنکریټ وکړه نه دا خو هر څه بای ډیفالټ ټیک خو مونږ صرف چیک کړي دي صحیح ده که نه دا دې دا پراپرټي مونږ کتلې ده صحیح ده نو موږ څه سلیکټ کوو 4000 پی اس آی موږ ولې سیټ اپ کړی دی دا ورته موږ ډیفاین کړی کلر دې څنګه صحیح ده نو موږ دا چینج به یې کوو داسې دي داسې هغه نه کوي ښه اوس نوټ پکې ورکوې که نه ورکوې دلته کې ورته ولیکه ښه سیکشن شیپ زموږ څه دی ریکټینګولر دی که نه دا به نه چینج کوو صحیح ده که نه دا ریکټینګولر شیپ دی زموږ سره اوس دلته ډیپ څه دی ویډ څه دی ما بر څه لیکلی 12 بای 12 دی که نه هلته وګوره صحیح شو که نه ها اوس مونږ وایو موډیفای شو دلته کې دا یو پراپرټي سټیپنس موډیفیکیشن فیکټر که نه دا اوس بای ډیفالټ ټیک دي دا ویلیوز چې مونږ کمو که نه سټیل به بیا زموږ سره څه کېږي سیوا به راوځي ښه په دې کې کم چینج کول غواړي هغه به وروسته کوو خو چې اوس پرې ځان پوه کړو ښه دا اوس به مونږ وکړو ټیک ده ښه شو سیکشن پراپرټي دا سیکشن پراپرټي دی زموږ سره 12 لی به 12 کې ملټیپلیکیشن کړی څه ترې راغلی 144 داسې دا د هغه خپل ټول هغه چې دی اټومیټک کړي دي ښه
کوم چې به مونږ په پین پاڼه باندې کول دا ټولې خبرې څه شوي دي هلته کې ختمې شوي دي ټیک شو که نه دا مونږ څه کوو اوکې بھائی ښه اوس بل څه چل کومه rectangular راغلم دلته کې به دې کې خپل یو کالم وي صحیح ده که نه دلته که ته وګوره دا یې څه لیکلی دی rectangular کالم پکې وګوره اف سیک دا موډیفای کا پرې دلته کې راشه که نه ایډ نیو پراپرټي کې چېرته کې لاړ شه rectangular دې ته لاړ شه او دلته ورته څه ولیکه بیم چې څونه یې 18 او صحیح بیا دا به څه شي 18 او دا به څه شي 12 ٹھیک شو که نه نو د کالم دپاره موږ جدا دلته کې یو دغه شی دا چینج کوو او دغه دپاره کالم دپاره جدا چینج کوو صحیح ده که نه لیکن موږ څه چینجز نه کوو ټیک ده نه نه خیر ده دا صحیح شو که نه اوکې دلته کنکریټ دی دلته کې سټیل دی موږ خو دې سره هغه نشته یې که نه او موږ دلته کې لګیا په کنکریټ کې صحیح ده که نه ښه دا ټیک شو که نه دا به وکړي اوس یو کار دلته کې شوی دی که نه د مخکې نه دا کالمونه څه دي د مخکې نه اپلای دي نو ته به دې کالم باندې ودرېږه او د دې پراپرټي وګوره پراپرټي کم ده رائټ پې کلیک کا کالم سلیکټ کا دلته کې راشه پراپرټي رالی دلته څه لیکلی دی هلته کې موږ د پړقېږي چې دا سلیکټ دی کنکریټ کالم دی اوس خو موږ ځان له نوی دغه جوړ کړی دی څه چل کړی دی هغه کالم نه څه نوم دی او نو دی هغې ته کنورټ کېدی شي اوس پوه شي که دی موږ هغې ته واړو نو کنورټ کېږي به که نه وګوره ته هغه لاندینی کالم چینج نه شو هله پاسنی چینج شو صحیح ده بیا موږ وایو چې یاره دا به څنګه چلي دا خو به زموږ غټ پراجیکټ یا موږ به ځانه کالم جدا ډیفاین کړی دا به څنګه چل کوو اوس دلته به راشم په دې مې رایټ کلیک کوو که نه دا یې څه لیکلی کنکریټ کالم ډیفاین ته به راشم سیکشن ته په سیکشن کې به فریم ته لاړ شم په دې کې به څه سلیکټ کړم کنکریټ کالم موډیفای ده ټیک شو که نه راغی که رانغی دا 18 بای 18 دی دا به څه کړم ټیک شوه دې کنکریټ کالم ته اوس دلته کې ولیکه 12 بای 12 دا نیمې خبره شوه نو څه چینجز پکې شته نشته اوکې څه چلو شو خو وګوره جیومیټري وګوره 144 دی که نه دی او دې ورته ته راشه تو داسې دی لکه دی چې نه وي شوی صحیح دی داسې به هغه پوزیشن یې او 144 دی نه بس دی صحیح دی څنګه نه دی چینج شوی
نه موږ یو شانتي دا کړو ټول یو شانتي وکړه ما دې هغه پراپرټي چینج کړم خو شي به خبره اوس دی نه یو شانتي شو حادثه د دې بیمان ما ټول اپلای کنه مخکې نه تا ول دا بیم د پراپرټي وګوره 324 تر راغله کنه دا رقم حساب نه راغله 324 لوډ ډیزاین دا څه نه بلان دی اپلای شي دا به الته کې پته لګي خو دلته ولته نو وګوره سن می سیکشن پراپرټی سره W27 W27 102 نو میټری د سیکشن تراشه W27 کم ځای کې به 27 دا دی 1 W W27 شو لاندې به 102 یې ښه دا دی دا څه کا موډیفای کا دا یې نوم دی که نه صحیح دی که نه وینه ته دا کم بیم ہوتا ہے سائن شوی دی میټیریل ته نه موږ وایو چې 4000 پی ایس آی کا او دلته کې راشه دا برابر دی دا شو موډیفایر کا شو سیکشن کا دلته کې راشه او کنکریټ ریکټینګولر کا عمل لگا کنکریټ ریکټینګولر کا 36 بائی 24 ته څه دی مونږ وایو ډیپت څومره کا 18 او بلې څه کا مسله یې راوړه ها دا بچي اوکې اوس چې کا 324 ته راغله او کنو جیومټری کې سره راغله دې مطلب دا چې موږ د سره غا دا چینج شوی نه د سره دې سری کې دی ا لیټ بیم بس ده ځه خدل د ګراشه خیر دی چینج کوو تا سمونګ راغسته و یو مونږ ځانه جوړ کړو واه نو خو بیا یو چینج کیږي هغه W27 والا خبره بس هغه سره بس او دا خبره بګشته نو بیمان به مونږه د دین دا مطلب راغی چې د وخت نه مخکې به کار نه کوي کولای شي خو بیا به دا چلونه بیا ډېر زیات ګران وي پوه شوې به خبره که نه خو داسې نه چې مونږ دا نشو کولی دلته کې څه لیکلی دی assign section property دلته کې راشه بیم 18 بائی 18 ها دا اوکې دا چېرته کې لاړو اوس W دا سیز ورته ولیکو نو دا چلنه منه کوو ښه دا بیا موږ څه کوو بالکل فرش پې کولاو ښه سلیکشن نه تلل پکارو جو هغه چېرته لاړم ساين ته لاړم ما په لوډ ساين کوو ښه ٹھیک ده د دې مطلب بدایي بانګ وای ښه مونږ څه خبره کوله مونږ یاره مونږ دا د دې سلیکشن کوو هغه به یو سلیکټ کېدو که نه مونږ په هغې باندې خپله پراپرټي چې وه هغه نوي چې مونږ کومه جوړه کړه پې نه اپلای کېده نو مونږ وی چې یاره په دې باندې څه چلو شي مونږ چې کوم فریم څه کړی دی ډیفاین کړی دی چې هغه دې ته څه شي هغه دې ته اساین شي پوه شوې نو دلته به راشي سلیکټ ته په سلیکټ کې به راشي دغه ته پراپرټي ته په پراپرټي کې به فریم سیکشن ته په دې کې به څه راولې د کالمونو ته وګوره ته را سلیکټ کړه یو بیم سلیکټ شو
کنکریټ بیم سلیکټ کیږي که نه مونږ به دې باندې انالیسس رن کړو دا بس چلو که نه چې دا به نیو کړو ها نیو ماډل به یې کړو ها که مونږ د وخت نه مخکې ځان له څه کړي دا ډیفاین کړي مونږ به دلته کې وګورو چې شته به کې که نه شته به کې نشته به کې مونږ به ډیفاین کړو ایډ نیو پراپرټي ریکټینګولر هغه خبره ده اوس دا پی ایس آی به مونږ وګورو 4000 دا بای ډیفالټ ټیک هم ښه صحیح ده په دې کې موږ څه چینجز نه دي کړي که نه مونږ دا ورته سلیکټ کړو اوکې او دا ورته مونږ کو 12 بای 12 او دلته کوله موږ څه ورکړو کالم 12 بای 12 ٹھیک شو ها اوس په دلته کې راشو دا خبره به کې پاتې شي وه ها دا خبره به کې څه نو دا کالم دی که بیم دی دلته به راشو دا څه شی دی کالم دی که بیم دی نو دا کالم دی کم ګریډ به یوز کیږي دلته کې 60 ګریډ لیکلی دی دا به څنګه 40 تاړو دلته به راشو که نه دا به موډیفای کړو کنکریټ ته به راشو دا سټیل ته به راشو دلته به یې څه کړو یا چل به وکړو دا به موډیفای کړو سټیل الریډي راغلی دی که نه 50-65 دا هم نه دی ایډ نیو میټیریل کو سټیل به راوالو او دې زموږ سره ډیفالټ ټیک دی دلته کې څه لیکلی دی ګریډ 40 دی مونږ به A36 کې وګورو 40 به کې کم یو به راشي کنکریټ کوم 4000 پی ایس آی بیا راځي سټیل مونږ له پکار دی که نه مونږ هلته کې هغه ایس ټي ایم ځانه سلیکټ کړی دی نو صحیح ده مونږ په ډیفالټ کې را روان یو ځکه ګریډ 50 راکړی دې کې هم ګریډ 50 دی په دې کې هم ګریډ 50 دی اوس په څه کوو دا دواړه څه دي دا به د 40 کو دا به د 40 کو دلته کې به راشو دا موږ له دا رااخیستی که نه دا به د اوکې دا دی په دې کې دا درې خبرې دي موږ څه چل کوو چې د دې نه بیا وځو صحیح ده که نه define frame section کالم چې موږ دلته ډایرکټ راوړو نو هغه به هلته کې صحیح هغه زبردست موډیفای کیږي ها دلته کې چې موږ کالم ته راشو که نه سوري کنکریټ کالم کم دی دا دی موډیفای کا صحیح شوه 4000 پی ایس آی راغلی دی دا به څه شي 12 بای 12 دا
50 او 65 دلته کې څو ورکړی دی ارے بار 60 او 90 دی به ته مونږ څه کړو 6 پسې به ته 4 وو دا به ډیفالټ پرې درسته پکې بیا دا سیټینګ وځه اوکې ټیک ته اوس چې مونږ دې ځکه ته راغلو د زمونږ ته پوسټ کوي ها دا نیم ولالته کې مونږ دې نیم نه کوو ښه صحیح ده دا بیا وروسته وګورو دلته کې ریکټینګولر لیکلی دی په دې ریکټینګولر کې ټای یوز کېږي نه که چېرته سرکولر شو نو هغې کې بیا ټای نه وي څه به وي پکې سپایرل به وي پکې دا ریکټینګولر دی ښه اوس دلته کې مونږ دا خبر راکړی دی چې کلیر کور به یې څومره وي نو مونږ مینیمم څومره الو 1.5 الو ها د په 3 ډایرکشن باندې هم 3 ورکړي دي او په 2 ډایرکشن باندې 5 ورکړي دي ته وګورئ په 3 ډایرکشن باندې به څونه ورکړي دي دا دی په دې باندې به 3 ورکړي دي کنه دي او په 2 ډایرکشن باندې به څو ورکړي دي 5 اوس مونږ دې ته وایو چې نه تاسو څه وکړئ 2/2 ورکړئ دی وایي چې بار سایز به څومره وي لانګیچیونل بار مونږ ورته 4 نمبر به او دا څه شی دی کارنر بار به زموږ سره سوری کارنر بار زموږ سره په دې کې چې په 3 ایکسس باندې 2 راشي او په 2 ایکسس باندې 2 راشي نو کارنر بار ته موږ ځان بیا جدا کولی هم شو او اکثر هغه غټي یا دننه یا بهر که نه په 2 ایکسس باندې په 2 ایکسس باندې 4 ولګېدو په 3 ایکسس باندې څه ولګېدو 3 ایکسس دا یو دی نو دا بهر شو که نه ټیک شو که نه ښه اوس دلته کې څه شی دی په دې کې مونږ څه کار نه کوو اوس دا خبره کوي که نه چې اهم څیز پکې څه دی رینفورس ټو بي چیک او رینفورس ټو بي ډیزاین د دې چیک څه مطلب دی او د ډیزاین څه مطلب دی اوس ډیزاین ته نښه ده نو چې ډیزاین ته نښه ده نو دې خبرو ته پکې حاجت شته نشته په دې کې مونږ وایو ته مونږ له ډیزاین کا ای ټیپ ته مونږ څه وایو ته یې مونږ له ډیزاین کا نو بیا دې سیزونه د بار نمبر 4 او دې ته حاجت نشته ځکه چې بیا دې مونږ راځي هغې کې بیا مونږ موډیفیکیشن کوو د ایریا مطابق په دې مونږ ته وایي چې دونه سټیل والا کوه اوس مونږ وایو رینفورس ټو بي چیک د دې مطلب به دا وي چې ته کې کالم پیل شي تاسو وایي کې ورکړئ چې د څه د وجې نه پیل شوی دی یا دا کالم دی د دونه لوډ دپاره اکثر خلک وایي زمونږ یاره بره چت دی مونږ لاندې کالمونه شته خو مونږ وایو چې مونږ دوه چت آبادي وو نو هغه ته راشي دلته کې کالم ډیزاین کې خو رینفورس ټو بي چیک نو په هغې کې بیا دا خبرې ورکوي پوه شئ نو هغه به بیا تا ته وایي چې کوم ځای کې فیلر راځي هغه ځای به تا ته ښایي نو ته به هغې باندې بیا فیصله کوې چې یار ته بې له پاسه آبادي کولی شي که نه شي پوه شئ دې دوه خبرو باندې پوه شئ نو مونږ خو اوس ډیزاینینګ کوو که نه دا به څه کوو اوکې کوي څلور سیخان پکې راډي په 3 ایکسس باندې پکې مونږ لګولي نه دي نو مونږ ورته په 2 ایکسس هم دوه دي او په 3 ایکسس څه دي هم دوه دي نو اوس دلته کې ته راشه ته کالم به سلیکټ کړي ښه دلته کې خیال به کوې مونږ ورته یاره دلته کې څلور دي څه دي دا وکړې که څو راغلي څلور راغلي مونږ ورته وایو چې نه داسې چل دی چې درې دا دي او درې څه دي دا دي دی به ته اوس الو هغه دننه بار وباسي باراني غټ دي که نه دي دا دنني څه دي واړه دي اوکې دا خو مونږ د رینفورس ټو بي چیک دپاره خبره وکړه ډیزاین دپاره پکې به دغه خبرې صحیح نه به اوس مونږ وایو کنکریټ بیم دا به موډیفاید دا ډیفالټ په دې کې اوس موجود دي که نه خو دلته زموږ سره صرف سایز به څه کوو به چینج کوو زموږ سره څه دی ویټ دی 18 دی او ډیپت یې څومره دی 10 12 دلته به څه شي 18 دلته به څه شي 12 دا رې بار بولا موډیفای کړي اوس ګوره دلته 60 ګریډ راغلی دی ښه زموږ چې کوم سیسټم باندې سلیکټ وي نو هغې کې 60 ګریډ دلته کې راغلی په کار نه و چې دا پکې راغلی ایډ نیو میټیریل
سټیلو دا 40 په کارو چې دلته کې څه دی زموږ سره 50 دی 50 ٹھیک شو که نه نو مونږ څومره کور الو 1.5 الو څومره الو دلته کې بیم به ډیزاین کیږي نو څه ته پوینټ مارک په څه ته ښه اوس دی وایي چې ټاپ بار زموږ سره څومره دي ټاپ بار ایډجنټ زموږ سره څومره دي باټم بار ایډجنټ زموږ سره څومره دي صحیح ده که نه نو موږ ته دا نه سلیکټ کوو زموږ ډیزاینینګ روان دی ټیک ده که نه نو که چې دکې بیا زموږ سره وو نو دلته کې به لیکو ټو بي چیک والا خبره نو دلته به څه کوو لیکل به ورته کوو دا به څه شي اوکې شي دا به څه کوو اوس دا خبره ختمه شوه د هغې نه بعد به دلته کې راځو ښه دا یې څه لیکلی دی دلته کې به راشو کالم دا بیم دی او دا څه دی کالم دې خواته ګوره دې دا څه کویک ډرا بیم یا کالم دلته څه لیکلی دی کویک ډرا کالم نو کالم به مونږ راوالو دلته به راشو کنکریټ کالم ورته مونږ جوړ کړی که نه دی دا به سلیکټ کړو او دلته به راشو وشو که ونه شو په کم سټوري کې وشو جو په ون کې وشو اوس موږ ځکه کته کو شو په دې کې نشته سټوري 2 کې مو شو کنه او دا چل وګورئ دا به آل سټوري وګورئ دا مسلې راته پکې نه ښه نو اوس خبره ده بیم روانه شو بیم نه بدلږي فریم بوله څه سره دی دا دی کنکریټ دلته کې راشه او دا 3D دی صحیح شو اوس په دې باندې رائټ کلیک وکړه 18 بای 12 جیومټري ول وګوره 24 ته راغی که نه ها 18 انچ بای 12 انچ دی صحیح ده نو دا زموږ سره لوډس پې نه دی اپلای یې نه که لوډس پې اپلای وي ډیزاین دا بدلته کې موږ ته خو وو لوډونه موډونه پې نشته او صرف هغه هغه تیار شو اوس دې خواته راشه په دې کلیک وکړه فوټ بای فوټ دی که نه 12 انچ دی راغلی دی صحیح دی که نه لینت یې څه دی 12 انچ لوډونه وې شته نشته نو دا ورته موږ څه ډیفاین کړو کالم او بیم څه پکې پاتې شو سلیب سیکشن پکې پاتې شو دا موډیفای کولی شو سلیب 1 څه کړو موډیفای کا دې سلیب 1 ته ولیکه چې دا به 6 انچ دی کې څه وایي صحیح ده که نه شل تین بدله کې سلیکټ ممبرین شل تیکو یا لیډ نه شل تین یا شل تیک په سلیکټ صحیح ده که نه شل تین شل ادوانه ممبرینز د اوږدک نه غاو او شل چې دی د پلنډو باندې چې کوم صحیح ده که نه مین بار او ډسټریبیوشن بار صحیح ده دلته کوم په دې کې چینجز کوو خو هغه لا مونږ ځان په دې باندې پوه کوو نو دونه لرې نه ځو صحیح شو دا یې څه لیکلی 8 انچ صحیح لیکلی دا څومره پکار ده 6 انچ سلیب دی که نه یو پکې ویفل سلیب پېژنې تلی به یې چېرته کې دې مرکز ته شبي جمیله به تلی تلی دی شبي جمیله چېرته دې مرکز کې چې بر وګورې که نه داسې کوټګۍ لینټر هاټ سپین دپاره کم از کم 40 بای 40 سپین دپاره ویفل سلیب کېږي ها لوډ کنټرول کول دپاره بهرحال به بیا وروسته چې وکړو صحیح شوه که نه اوس زموږ سره سلیب هم راغی آل سټوري دی که نه دی نو دی پکې دا لاندې سټوري به هم حسابوي څه چل به کوي دا لاندېنی به هم حسابوي نو موږ به څه کړو دا 1 سټوري به یې کړو او به کوم یو سټوري کې ولاړ یو په دې کې نو د سلیب چې دی هغه خپل هغه دی دا یې څه لیکلی فلور دلته کې راشه که نه سلیکشن نه بغیر خو به نه ځو که نه 6 انچ دی یو دی که نه دی ها چې دا دی نو بس دلته کې راشه صحیح شوه بره راوخېږه دې ته یې مور واچوه وشو که نه دواړه داسې ګرې ښکاره شو که نه شو
نو زه به ما ته به څنګه پته لګي زه به دې رایټ کلیک کوم ٹھیک ده که نه جیومیټري کې زموږ سره سره 576 ایریا زموږ سره څومره ده 24 له چې به 24 کې ضرب ورکړي که نه د به سینټر باندې وراچولی دی د بیمه بهر بهر دی بهر بهر به وي ښه لازمي خو ایریا دې څه راغلې ده دغه راغلی دی موږ ته ښوولي دی 24 صحیح ده که نه لوډونه به شته یو لوډ پې نه دی اپلای څه چلو شو څه یو ډیفاین کړل سیکشن یو ډیفاین کړل په دې کې دننه نورې خبرې هم دي بس او په نیکسټ کلاس کې بیا وګورو ښه دې شته پورې